کوم یو فلم ریلیز شو ملنګي پای کې یو نوې ویلن راغی اصغر چیما ډیر خلکو دا دغه کو چې دا جهانگیر صاحب په مقابله کې راغی جهانگیر صاحب داسې او داسې او داسې حواله سره په پیج باندې کتلی غالبا تاسو په نوم یو چاپې جوړ کړ فیک و یارسو هغه باندې دا خو دوی زموږ سره زیاتې کو شاید عثمان زما سره دا کو دا زما په مقابله کې کسر واستو د حواله سره یو نوې ویلن د کار نه مطمئن ډیر مطمئن صحیح کړی دی بالکل صحیح کړی تر اخره پورې خو جهانگیر نه کنه ګوره او تر کمې پوری نوې کاست لا چانس ورکول پکار وی دشمن ما امان غواړي د غضب زما او یو ګوره دبدب زما فلم ډېر ښه کہانی راخه میوزیک ته برابر ویلن هم پکې خشته کار کړ شاهد خان هم پکې خشته کار کړی موږ ارشد خان طرف خوا دی نوې فلم لا چی ما وایي سوای فلم په ولې راغلی چې مې درام خامخ شه ماشاءالله فلم ډېر مزیدار او زبردست فلم شاهد عثمان صاحب موږ ور فلم نه راځو مردان نه راځو والله او یا ولدا کې سره ماګان کولو شوی خو به بندې کړی والله او دې نه ویل نه کول کار کړی نوې ویل نه مطمئن بالکل زبردست کار کړی دی دا کولې په کې خوي دي او نو بس یو ډېر موټو بیا بده دي صحیح ده بالکل هغه فلم غډېلا کله فلم وی دشمن ما امان غواړي د غضب زما او یو ګوره دبدب زما سوای فلم په ولې سره یاره فلم خو برابر فلم په میوزیک او په کہانی باندې خپل فلم او ویلن به ډېر ښه کار کړی شي چې اندر لپاره به ښه کار کوي بالکل کړی خبره بالکل ته مطمئن ان شاء الله چې جهانگیر زی بنسي بالکل به نسي خپل ځان له مقام دي خوښ بالکل دې بالکل مقام سټایل اداکار دي هغه په شان اداکار دا نه چې پښتو فلم انډستری کې بل ځای پیدا شي او نوې ټیلنټ راتل پکار دي یاره بالکل ستا خبره سیده خو پیدا کیږي چې ډایرکټر ولا مکور کی بالکل به پیدا کیږي بالکل دل دې ورک نور مکان ان شاء الله چې نصیبه زماته بالکل مطمئن یم بالکل تشتا ان شاء الله بالکل ته مطمئن یم خسته پیله مې جوړ خخ کولې تاسو وای نه مخامخ شنه کې میدان السلام علیکم فلم خبرم نه جی بس خسته فلم دی او د فلم کہانی څنګه دا میوزیک څنګه دی ډایرکشن څنګه دی نور په لوکیشن په حواله سره سوال فلم ډېر ښه کہانی راخه میوزیک ته برابر ویلن هم پکې خشته کار کړ شاهد خان هم پکې خشته کار کړی موږ ارشد خان طرف خوا دی نوې فلم لا چی ما وایي چی ما په ویلن ان شاء الله صحیح تاسو دغه ورس سوای فلم په حواله سره فلم بارک وایو چې ماشاءالله عثمان صاحب خاصه فلم جوړ کړی دی او چې مال خاصه کار دی غسته دی او د نوې کله ان شاء الله دا چانس ورکول کېږي ان شاء الله خاصه کار دی عثمان صاحب غسته نوې کله راتله پکار دی او چانس ورکول پکار دی خامخا ورکول پکار دی دا وګورئ چې ماشاء الله خاصه کار دی عثمان صاحب غسته دی خو مطمئن ته جی عثمان صاحب مزیدار او کہانی مضبوطه او میوزیک هم مزیدار او فلم هم مزیدار فلم جوړ کړی دی خو خپل فلم ٹھیک سوای ان شاء الله خدای رضا شوکت چیما ډېر کامیاب ساتي ان شاء الله ډېر ښایسته کار کړی دی ډېر ښایسته کار دی هغه ته زه د زړه د کومې نه سلام کوم چې ډېر ښایسته کار کړی ډېر وقار به یې نه شوکت چیما نه ورته په دواړه لاسه سلام کوم چې ډېر ښایسته کار یې کړی دی السلام علیکم یاره فلم خو فلم و یار اصغر چیما پکې ښکلی کار کړی نور فلم اوسطن څنګه دی خو یا کہانی لحاظ سره د غانو میوزیک په لحاظ سره کہانیم خو میوزیک هم خو نورم خو شاهد خان خپل ښه کار کوي فلمونه اوسطن ته چا ګوري چا پېنی یاره پیان خدا جمګل خان یو د دې فلم کې ډېر سبق ته سوای د کم ځای نه راغلی د نوخار نه راغلی او سپیشل د شاهد د پاره ارباز خان او شاهد خان د دوانو پرېنه دوانه مې خو وخت او په دې فلم باندې خط کړي په نیوزو کې هم مزیدار دی او په کہانی هم مضبوط دی او خانه بدوش فلم نه دا ډېر زبردست فلم دی مونږه وکړو لکه ویم جوړو ویم خان نو شاهد عثمان ډېر خواري کړي او بس الله دې غل
کامیابی ورکړي. د نوې فلم د کار نه مطمئن یې؟ ډېر مطمئن صحیح کړی دی؟ بالکل یې صحیح کړی. تر اخره پورې خو به جهانګیر نه که نه ګوره او تر کمې پورې نوې کاسټ له چانس ورکول پکار دي. ډېره مننه. څه وایې؟ بالکل څه وایې فلم په اړه؟ فلم خو ماشاءالله ښه مزیدار فلم و. هغه چیمه پکې ښه کار کړی پېښ وي او شهید عثمان صاحب فلم ښه مزیدار جوړ کړی. صحیح فلم بالکل ښه مزیدار مطمئن یې فلم نه؟ بالکل ها مطمئن. هغه چیمه پکې ښه کار کړی. فلم دې وکړه څنګه دی فلم خو یار ښه ښایسته فلم شاید والا ډېر د مینې نه ډېر ښه کار یې کړی او شهید عثمان ډایرکټر زنده‌باد. خان بدوش هم ښایسته جوړ کړی. ته صرف زمه هم ښایسته جوړ کړی. څه پېښ شوې بدماشي ده نه پاتې کړم دی هم ښه جوړ کړی. مونږ ګوره کاغذونه هم ډېر زیات د شیندلو وروړي ښه چیرې بیرې مو کړه ښه فلم و ښه انجوی مو کړه. مطمئن یې فلم؟ او ښه فلم دی. ښه خوارۍ سره ښه مونږ د ارشد خوشحالۍ مو کته جشن بار به دونه خوند نه وکړی. جشن ازادۍ چې څونه دی فلم خوند وکړ. دی فلم ډېر خوند وکړ. ډېر فلم ډېر ښایسته فلم و. شهید عثمان دا خواست دی چې د فلم کهاني ښیي که نه نو فلم انشاءالله نور هم کامیابېږي. ولې نن سبا فلم په کهانۍ خلک خوښوي. فلم په والي سره څه وایې؟ فلم ښه فلم و. د دا پیله سټپ دی که نه دویم فلم لکه دویم فلم کې راځي که نه نو دا به ورو ورو انشاءالله ښه کېږي او چې خپل لکه سټپ ته به خېږي که نه جي نو چې دا شی سره راځي نو انشاءالله دا به هم کامیابه وي. پوه شوې؟ بس الله دې خوشحاله او بد لام لري او شهیدې دې هم لري. پوه شوې؟ نو انشاءالله دا به خپل سټپ ته په خپله لکه د جهانګیري او دا جبګل د ټولو غوندې به دا خپل سټپ ته په خپله رسي. پوه شوې جي؟ بس رور دا تور مخ می د ملنګ جان ضرور په وینو پاک نکو زبا بدماشي نکوم د ملنګ جان ټوپک ماری بکوم ټوپک ماری. دا شوبس په والي سره تاسو یو خبره نیمه کوم اوس یو فلم ریلیز شو ملنګي پای کې یو نوې ویلن راغی اصغر چیمه. ډېر خلکو دا دغه وکړه چې دا جهانګیر صاحب په مقابله کې راغی. جهانګیر صاحب داسې او داسې او داسې حوالي سره څه وایي؟ نه جی لا ما دا خبره په ډېرو انټرویوګانو کې کړې ده. ما په یو پیج باندې کتلي غالبا ستاسو په نوم یو چا پیج جوړ کړ فیک و یار څه هغوی باندې دا خو دوی زموږ سره زیاتې وکړو. شهید عثمان زما سره دا وکړو دا زما په مقابله کې کس راوستو دا حوالي سره یو نه توبه خدای توبه خدای توبه خدای. ما تر ذکر ډیسکس کوم نو زبا بدر منیر صاحب ډیسکس کوم زبا نعمت سردي صاحب نه چې مان بره دي واو زبا اسف خان را ډیسکس کوم زبا لیاقت میجر صاحب الله دی بخیر ډیسکس کوم. مطلب دغه خلک دي کوم چې د چا په کتو چې ما دا شوق پیدا شوی زه اکټر شم زبا غي ډیسکس کوم. پاتې زموږ نوی کسان مطلب چې ما شو یا دغه شو زه خو هغې سپورټ کوم. ما سره چې په یو فریم کې ولاړ زه به ورته چل ښیم چې دا داسې څه مه کوه دا غلطه ده داسې وکړه بچو یا داسې وکړه یا داسې وکړه. ولې چې نعمت سردي نه پس به موږ ویلو چې خدای پاکه د ده نه پس به څوک ویلن راځي په پښتو فلمونو کې یا د بدل نه راځي خدای وبخښي خدای دې وبخښي د ده نه پس به څوک هیرو راځي. خو ټوله هغه د انډسټري چلي شاهد دی ارباز دی جهانګیر خان دی دا ټول پکې راځي. څوک د بدر صاحب پسې څوک د نعمت والا پسې نو زموږ پسې هم څوک راځي. بالکل به راځي. موږ به لاړ شو یا به ریټایر شو یا به دنیا نه لاړ شو رخصت به شو نور براشي نور براشي نور براشي. نو نه زما خپل ځای دی زه په خپل ځای باندې کار کوم. زما نه چا سره عزت شته نه مې جالس پن شته نه مې په زړه کې سکینه شته چې هر څوک راځي ویلکم 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 په سر سترګو ما نه یې څه د وسه د هغه دپاره ښه کېږي زه به یې کوم. سنا ہمارا ساتھ ملانا پھر چلے جانا ظالم لونا پھر چلے جانا